کله چې محاصره عبدالله ابن السلام رحمه رضی الله عنه صحابي ورته راغی چا چې دی شهید کو دوه خبرې ورته وکړې وی چا چې پیغمبر وژلی د الله پاک غوسه تر څو نه سړیږي چې الله اویا زره کسان پرې مړه نه کړي هر هغه څوک چې د علماو دښمنان وي دغه خبر دې په سمو غوږونو باندې واوري چا چې پیغمبر وژلی موږ د پیغمبر په خبره عقیده لرو چا چې د موږ د پیغمبر شهید کړی د الله پاک غوسه تر څو نه سړیږي چې اویا زره کسانو انتقام وانخلي چا چې الله د دین خلیفه او عالم شهید کړی د الله پاک غوسه تر څو نه سړیږي چې الله پاک په هغې باندې 15 زره کسانو نه انتقام وانخلي دغه زموږ د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې یوه وعده د مسلمانانو ورونو الله دغه وعده د موږ سره کړې د الله پیغمبر د موږ سره دغه وعده کړې اوس پیغمبر نشته ده د پیغمبر وارث عالم ده دغه خبر در سره د کفر غلامانو ښه واورئ څوک مو چې عالم شهید کوي څوک مو چې حافظ شهید کوي څوک مو چې خلیفه شهید کوي د الله پاک غوسه نه چړیږي د دیموکراسۍ سپیانو واورئ دغه خبره ورته ورسوئ د الله پاک غوسه تر څو نه چړیږي چې 15 زره کسان ورباندې ونه وژني دغه زموږ د پیغمبر وعده ده دغه زموږ پیغمبر موږ سره وعده کړې ده دغه وعده زموږ د احادیثو کتابونو نقل کړې نعیم ابن حماد الخزاعي کتاب الفتن علامه نور الدین الهیثمی الشافعي مجموع الزوائد کتاب المناقب کې نقل کړې که ته د وطن امن غواړې د علماو په مرګ باندې د وطن امن نه راځي که ته په وطن کې کرارۍ غواړې د وینو تویول بندېدل غواړې د علماو په وژلو باندې وینې تویېدل نه بندېږي ځکه د الله رسول موږ ته یوه خبر را رسولې د الله پاک غوسه تر څو نه سړیږي چې د حدیثو یو محدث په شهادت رسول کیږي الله پاک غوسه کیږي د انتقام اراده کوي 15 زره چې در باندې مردار نه کي د الله پاک غوسه نه سړیږي منم ته به د غرب نه متاثر انسان یې ته به د ما د پیغمبر او د عالم خبرو ته اعتقاد نه لرې اما دا ومنه چې ما سره د ما پیغمبر دا وعده کړې زه په اطمینان لرم دغه د امن لاره نه ده په دې طریقه باندې امن نه راځي که هر څوک غواړي چې په وطن کې امن راشي د علماو په مرګ باندې امن نه راځي د الله پاک غوسه راځي د هغې انتقام دپاره الله پاک خلک راپورته کوي چې انتقام واخلي دغه یوه خبر د هغه چا ته کوم چې د علماو د مرګ ارادې لري وا دې وري زموږ د الله زموږ د پیغمبر غوسه نه سړیږي موږ هم د هغې پیغمبر متبعین یو موږ هم د هغې پیغمبر وارثین یو زموږ غوسه به بیا په څنګه باندې سړه سي موږ هم ور یو موږ هم هغه کسان یو موږ چې خپل سرونه په لاسونو کې نیولي د الله د دین دپاره د یوه خبر مسلمانانو ورونو بل یوه خبر ای مسلمانانو شهاب الدین علوسی تفسیر روح المانی کې لیکلي زمونږ د علماو او د شیوخو مخکې علماو ویلې دغه یو شیخ یو مدرسه یې درلوده مدرسې ته روان و علم و تعلیم و تعلم یې کو که د چا شخصي ورسره ورانه وه بل چېرته به یې ویستلی و مخکې به یې ویستلی و انشاءالله شخصي بدیانو کې چې موږ ته د خوست د پکتیا د غیرتي خلک معلوم دي هغه په بدنو کې عالم نه وزني دا د غربیانو دا د هغوی تربیت شدهو خلکو عادت ده دا د دوی د ابولهب د زمنو عادت ده اما دغه م واورئ د ابولهب زمنو ای د ابوجهل زمنو دغه هم در سره واورئ چې ورځ
رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی مکرمه کې ناستو رسول الله باندې قرآن څه آیتونه را نازل شول رسول الله غږ وکړ وی ای صحابو هغلته ابو جهل او عتبه ناسته هلته شیبه د نور ابو لهب او فلان و فلان ناسته وی هغو ته د دغه آیتونو دعوت به څوک وروړي ای علماو قسم په الله باندې که موږ غلي کینو په خدای قسم او په الله قسم د سره وعده کوم وروسته یوه خبر علماو ته هم کوم چې نن علي رضی الله عنه چې کله شهید کېده وایي اکلنا یوم اکل طور الابیض ای علماو نن د اختلافونو زمانه نه ده نن هغه زمانه نه ده هغه کافران چې الله پاک قرآن کې وایي قالت النصارى ليست اليهود على الشيء وقالت اليهود ليست النصارى على الشيء هغه کافران نن موږ ته یو شول هغه مشرکان موږ ته نن یو شول موږ مسلمانان د په دې اتفاقۍ کې لګیا یو وروسته دغه اخرنۍ خبر بیا کوم دلته یو ډېر پس یو لکو څوارلس زره صحابو کې د چا چې ډېر قد عبدالله ابن مسعود ځکه چې کړی د الله رسوله دغه تبلیغ دغه خبرې ابو جهل ته زه وروړم دغه خبر بیا د خلکو ته ښه ورسېږي چې د کفر غلامان دي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن مسعود ته وویلې وی ته کښېنه وی ته کښېنه رسول الله ویلې عمر به ووایي چې زه ابو جهل ته ورځم رسول الله ویلې حمزه به ووایي چې زه ابو جهل ته ورځم رسول الله ویلې سعد ابن عباده به غږ وکړي رسول الله ویلې هغه زړور او غټ صحابه به غږ وکړي چې موږ ابو جهل ته دا تبلیغ او هغه خبره او د الله پیغام ورسو رسول الله ابو جهل ته ویلي دا عبدالله ابن مسعود ته ویلي کښېنه یا رسول الله ویلي ای صحابو څوک په دغه خبر ابو جهل ته دعوت دپاره ولولي عبدالله ابن مسعود بیا غږ وکړ درېیم وار بیا رسول الله ورته ویلي کښېنه بیا یې غږ وکړ بیا ورغی رسول الله عبدالله ابن مسعود ته ویلي ورسه دعوت ورکړه ابو جهل کعبې سره ناسته دغه د الله تبلیغ ورته ورسوه قرآن ورته ورسوه عبدالله ابن مسعود ورغی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالله پیغام ورته ورسوه لکه الله چې موسی علیه السلام ته ویلې اذهب الى فرعون انه طغى فرعون ته ورڅه طغا یې کړې سرکشي یې کړې دعوت ته اسلام ورک عبدالله ابن مسعود دعوت ورکړ ابو جهل راجب شو عبدالله ابن مسعود په څاپېړه ووهه غوږ یې ویلې کړ ای د کفر زمنو نن موږ مسلمان نه یو موږ نن ځانونه مسلمان نه بلو موږ سره د افغانستان ټول ولس ته کله د دنیا دغه غربي میډیاوې راسئ کوم ځای کې چې د عوامو چې د موږ د علماو ډېر ملګري دي که د تاسې عامه مطبوعاتي و مناظره به وکړو په هر ولایت کې چې وایئ هغه تاسې چې کوم ځای کې د نفوس دعوه کوئ هلته موږ علما وغواړئ تاسو هم یو ورځ خپل خلک راوغواړئ موږ به هم راوغواړو د افغانستان ولسه د زړه نه ووایئ د چا ملګري یئ د غربو که د علماو رښتیا ووایئ دغه د غرب زمنه ته ښکاره کوئ چې د علماو تر شا څوک ولاړ دي دغه عوام زموږ سره ولاړ دي دا نن دروغې په سر نه ګرځېږي چې موږ دپاره لاسونه پورته کړي د افغانستان غیور ملت د افغانستان قهرمان ملت دا د علماو تر شا ده علما فکر ونه کوي موږ سره الله یوه وعده کړې ولتنصرن الله ولینصرن الله من ینصر اوله وعده مو د الله ده بله وعده مو ده دغه ولسونه موږ سره تر شا ولاړ دي چې اسلام افغانانو ته راغلی بله عوامو موږ سره داسې نادر خدمتونه کړي چې نه ویرېدونکي خدمتونه دي عبدالله ابن مسعود رسول الله ته راغی زړه یې رسول الله ورته ویلي ولې وی ابو جهل ووالم زور مې نه رسېد د ما دعوت تبلیغ کو زه یې ووالم رسول الله صلی الله علیه
الله من سر الله اشته من په الله ایمان راوړی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه زړل رسول الله صحابه په ژړا شول. اسمان نه حضرت جبریل علیه السلام راغی. هغه خبره سره واورئ. ای عوامو ورونو، ای یتیمانو طالبانو، ای یتیمانو علماو، نن مو د مظلومیت ورځ ده. ډېر مظلومان یو خو ځان به مظلوم نه شمېرو. موږ باید ډېر لوړ همتي کسان یو. موږ خپل همت باید ونه بایلو. حضرت جبریل علیه السلام د اسمانه راغی. خندل یې. ای مسلمانانو، جبریل علیه السلام د اسمان نه راغی. خندل یې. ولې مسلمانانو، ولې رسول الله خفه یې؟ رسول الله جبریل علیه السلام ته وایي ته خاندې، د موږ زړونه له غمونو ډک دي. حضرت جبریل علیه السلام ورته ویلي وي ځکه راغلم، خاندم ځکه وي الله راولېږلم چې د عبدالله بن مسعود غوږ یې لیکلی. الله راولېږلم چې د دې انتقام اخلم. العدن بالعدن والرأس زیاده. طالبان ورونو، مظلومه افغانان ورونو، د خوست خطاب درته نه کوم. دغه د خوست غم نه ده، دغه ټول افغانستان غم ده، دغه ټول ملت جامعه غم ده، دغه ټول اسلامي دنیا غم ده، دغه ټول اسلامي دعوتګرانو غم ده. حضرت جبریل علیه السلام ورته ویلي وي الاذن بالاذن والرأس زیاده. غوږ خو به دې غوږ درته ګټم، سر به پې سرباری وي. د احد په جهاد کې ابو جهل معود هغه یې رانه سکور کړ. دغه وړکی صحابي علما وایي اطول الصحابه قیس بن سعد بن عباده واکثرهم عبدالله بن مسعود. ډېر د قد نه ټیټو په 1,000 صحابه وو. علامه سیوطي حسن المحاضره في احوال مصر والقاهره د دې کتاب کې لیکي خبر اصلي دغه روح الماني نقل کړي. رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود د ابو جهل سر راپرې کړ. ابو جهل ولکی سړی، د ابو جهل سر عبدالله بن مسعود د ابو جهل سر یې نسو راوړی، ډېر غټ. عبدالله بن مسعود ویلي چې دا سر رسول الله ته څنګه واوړم. باب حمل الرؤوس الى الولاد، سیر اعلام النبلاء، سیر الكبير د امام محمد علیه سنن کې ظفر احمد عثماني او باب دي. باب حمل الرؤوس الى الولاد، دا سر یې راوړ چې لږ یې راوړ تر نه وغورځېږي. عبدالله بن مسعود ته فکر ور وغورځ چې غوږ کې سوی وکړه، غوږ کې سوی وکړه او تار یې پکې واچو، رسول الله ته یې راوړ. بیا جبریل علیه السلام د خوشحالۍ راکښته شو، بیا یې زیری وکړ. رسول الله ته یې ویلې ما چې کومه وعده درسره کړې وه الاذن بالاذن. هلته د عبدالله بن مسعود سر غوږ وینې کړي وو، دی غوږ وینې چې سوی ده. والرأس زیاده، سر کې سرباری ده. ای غلامانو هغه ومنئ، موږ داسې چا تربیت کړي یو، موږ داسې چا تربیت کړي یو چې تر اوسه پورې مو یو نه ده بېدینه سوی. په کوم وخت چې ملا مو په غوږ کې اذان کړی، په دغه وعده پورې تر مرګه ولا خلک یو، دغه مسیر نه نه بدلېدونکي خلک یو. خو دا واورئ چې غوږ سره دې کار مه لره، سر ته به دې تاوان ورسېږي. که غوږ نه وینې کوې سر به دې در باندې پرې کېږي، نور دې خوښه. دغه د ابادۍ، دغه د امن، دغه د حل لاره نه ده. اما که ته د حل بولې، په یو عالم او په یو شیخ مو صرف الله وعده کړې 15,000 کسان به الله پاک انتقام اخلي. که ته یې منې که یې نه منې، ما سره الله وعده کړې. مجمع الزوائد د نور الدین هیثمي، علامه نور الدین هیثمي مجمع الزوائد، كتاب الفتن د نعيم بن حماد الخزاعي، مصنف د ابو بكر بن ابي شيبه. دغه د احادیثو کتابونو کې دغه وعده شته. یوه خبر علماو ته کوم، خیر ده. ای علماو، قسم په الله که دا د دې ورځ وي چې فلان څوک ده فلان څوک ده، نه چا ته دغه تاوانونه رسوی شئ. نن د اتحاد ورځ ده، نن د ټولو افغانانو د اتحاد ورځ ده.
من هغه وروسته چې 15 میلیارده ډالره زمونږ د یو کال د افغانانو د وسلو دپاره انتخابېږي. ما ورته څه کوو؟ وکلنا یوم اکل طور الابیض. ای علماو، نن د نن نه 50 کلنه مخکینۍ دنیا نه ده. ای علماو، نن دغه دنیا ده ډېره پرمختللې دنیا ده. هر سړی په هر څه پوهېږي. حضرت علي رضی الله عنه چې کله شهید کېده یو شعر وایي اکلنا یوم اکل طور الابیض. ځنګل کې درې غویان، سور او سپین او زیړ، سپین او تور او سور. زمری دلته ګرځېد، یو زمری ګرځېد، درې غویان. اما د زمري زور په عالم په دغه درې غویانو نه رسېد. کتاب الامثال کې علامه میداني یو مثال راوړی. کوم حکمتونه د مشرانو، کوم متلونه د مشرانو هغه بې حکمته نه وي. نو د زمري د شیطانت نه کار واخیست. نن د نن دښمن یو له لویو نکارو دښمنونه ده. د روسانو غوندې کمعقل دښمن سره مو سر نه ده، چې دومره هوښیار دښمن سره مو سر ده. د عقل نه به کار اخلو. دغه دښمن سره به په عقل باندې جنګېږو. رسول دغه زمری راغی، هغه ته وایي د تور او سره غویي ته د مونږ او د تاسې یو څه رنګ سره یو شی ده. دا سپین به زه وخورم که د تاسې خوښ وي. دا مونږ سره چیشته ګرځي. د علماو په مابین کې له آراو اختلاف وي. امام ابو حنیفه سره صاحبینو د مذهب په ثلثینو کې اختلاف کړی. علم الخول الى علم الوصول په ثلثینو د مذهب کې اختلاف صاحبینو کړی. علماو ته معلومه ده. اما هغې ورته ویلي وي سپین غویی وخوره، سپین یې وخوړل. سره ته زمری راغی چې ښه مور شوی. سوره غویی د ما او د تا رنګ هم یو شی ده.